د اسلامي امت ځوانانو فکرونه متان او قدمونه مګړندي وساتئ. مظلوم امت تاسو ځوانانو ته سترګې په لار دی. د امت عزتمنې خویندې اوس هم اسیرې دي. د وا معتصمات چغې اوس هم له زندانو څخه وځي. د خپلو نیکونو تاریخ راژوندی کړئ، تاریخ مطالعه کړئ. د خالد ابن ولید رضی الله عنه او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله نقش قدم راژوندی کړئ. ځان کې د قسطنطنیې د غازیانو جوش او ولولې پیدا کړئ. د صلیب پلیت فکرونه او ارادې ورشنډې کړئ. مکار دشمن په خپلو شومو اهدافو پښیمانه کړئ. د خپل حریت او آزاد ژوند کولو لپاره د خپلو اسلامي شعائرو او مقدساتو د ساتنې لپاره د غفلت خوب او حسرتونه هیر کړئ. د غزا میدانونه ګرم وساتئ. د رب مینې او د شهادت دنګو منارو ته ځانونه ورسوئ. د اسلام دغه لوېدلې برم حس کړئ. تاریخ په خپلو کارنامو لا حسین او زرین کړئ. د رب جل جلاله دغه سپېڅلی شریعت پر نړۍ حاکم کړئ. د داعشو خوارجو ځالې ړنګې کړئ. پلیتې صحرا رسوا کړئ. د بغاوت او منافقت نښې لر او بر خورې کړئ، تر څو مظلوم امت یې له شر څخه د ځان ساتنې په پار یو سپېڅلی قدم اخیستلو ته تیار شي.